دا ځینې جهالت وخوړه ټوله نړۍ کې افغانان ښکلي دي. اسلاماباد کې د پښتونولۍ دا شمع چې تاسو بله ساتئ په دې درته مبارکي وایو. کله مور پلار کله اولاد وژنمه زه ادمزاد یم ادمزاد وژنمه د خپل شهرت دپاره هر څه کوم د مال دولت دپاره هر څه کوم هیڅ شی حرام او ناروا نه ښکاري یوه ګناه ماته ګناه نه ښکاري. د سر او زړه خبره و ټکو پیسو له لاړه چې حسن دې راوړی تر بازار دی نو اوس وایه خبرې بالکل نه کوم. سمه ده که نه نه کوم. زما د خبرو اغازی تا ختم کړی په دې چې لس شاعرانو او لس شاعران ته وي ډېر ښکلي شعرونه ووایي دواړو سټیج سیکټریانو ماشاءالله ډېر ښایسته پروګرام دی. مبارک مشه او په اسلام آباد کې د پښتونولۍ دا شمع چې تاسو بله ساتئ په دې درته مبارکي وایو او انشاءالله مونږ به پکې خپله ونډه هر کال همدغسې کوو که ښې دي. مارغان ګلونه ماشومان ښکلي دي. مارغان ګلونه او ماشومان ښکلي دي دنیا کې ستوري د اسمان ښکلي دي. دا ځینې جهالت وخوړه دا ځینې جهالت وخوړه ټوله نړۍ کې افغانان ښکلي دي. او نن ستوری یمه که اسمان یمه زه نن ستوری یمه که اسمان یمه زه چې د سپوږمۍ خواته روان یمه زه نن ستوری یمه که اسمان یمه زه چې د سپوږمۍ خواته روان یمه زه او چې پښتانه په یو ډګر ودرېږي د هغه ورځې په ارمان یمه زه. یو د غزل مطلب چې سپوږمۍ ده د سیند غاړه ده بهار دی نو اوس وایه. سپوږمۍ ده د سیند غاړه ده بهار دی نو اوس وایه. تا ویلي وو چې تا سره مې کار دی اوس وایه. سپوږمۍ ده د سیند غاړه د بهار دی نو اوس وایه. تا ویلي وو چې تا سره مې کار دی نو اوس وایه. او ورځه پې هر یو سټیج درته تیار دی نو اوس وایه. ورځه پې هر یو سټیج درته تیار دی نو اوس وایه. بدل کې د رښتیاو دلته دار دی نو اوس وایه. او زړه ټینګ که سترګې پټې که دا وګڼه تیاره ده زړه ټینګ که سترګې پټې که دا وګڼه تیاره ده منمه چې ډېر ګران درته اظهار دی نو اوس وایه. زړه ټینګ که سترګې پټې که دا وګڼه تیاره ده منمه چې ډېر ګران درته اظهار دی نو اوس وایه. او د سر او زړه خبره و ټکو پیسو له لاړه د سر او زړه خبره و ټکو پیسو له لاړه چې حسن دې راوړی تر بازار دی نو اوس وایه. او زه ګرځم په هوا د خپلې مور په دعاګانو او پتا پسې د ټول کلي ازار دی نو اوس وایه. او د ګټ د پاسه کېنه یک هزار او یا قربان شه د ګټ د پاسه کېنه یا قربان او یک هزار شه. ګودر دی او چینه ده او چینار دی نو اوس وایه. او چې جغ د غلامۍ له غاړې کوز کې بیا به واورې چې جغ د غلامۍ له غاړې کوز کې
بیا به واورې چې نن د خپله خاوره خپل اختیار دی نو اوس وایه او دې تورو 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 ته ویل دي سپینې سپینې د تورو 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 ته ویل دي سپینې سپینې سپین سرې اباسینه نن دې وار دی نو اوس وایه دې تورو 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 ته ویل دي سپینې سپینې سپین سرې اباسینه نن دې وار دی نو اوس وایه بل یو وړوکی غزل درته وایم او اخر کې یو نظم درته بیا وایم بس زه رخصت اخلم او غزل ستاسو د توجه ضرورت لرم زما په ګریوانه اوښکې بهیږي لکه شمع زما په ګریوانه اوښکې بهیږي لکه شمع په سر مې له ماښامه اور بلیږي لکه شمع او د قام په مشرۍ کې ترېنه خلک رڼا اخلي د قام په مشرۍ کې ترېنه خلک رڼا اخلي شمله یې په سر دغسې ځلیږي لکه شمع او د داسې خلکو عمر له ژوندون رڼا رڼا وي د داسې خلکو عمر له ژوندون رڼا رڼا وي تیارو ته چې ټول عمر له ټینګېږي لکه شمع او جانان ته نږدې کېږه به جانان را نږدې کېږي جانان ته نږدې کېږه به جانان را نږدې کېږي ژوندون مې داسې رو رو ویلې کېږي لکه شمع مننه جی جانان ته نږدې کېږه به جانان را نږدې کېږي ژوندون مې داسې رو رو ویلې کېږي لکه شمع او فریاد او هنګامې او اسویلي مې عادت نه دی فریاد او هنګامې او اسویلي مې عادت نه دی په چپه خوله مې تل اوښکې څڅېږي لکه شمع او د ځینو ځینو خلکو عجیبه شانې اعصاب وي شفق صاحب د ځینو ځینو خلکو عجیبه شانې اعصاب وي سوځېږي او ژړېږي خو خندېږي لکه شمع د ځینو ځینو خلکو عجیبه شانې اعصاب وي سوځېږي او ژړېږي خو خندېږي لکه شمع او زه نه وایم ته وګوره محفل پې منور دی زه نه وایم ته وګوره محفل پې منور دی په خلکو کې د لرې نه ښکارېږي لکه شمع زه نه وایم ته وګوره محفل پې منور دی په خلکو کې د لرې نه ښکارېږي لکه شمع او یا مینه ده یا پوهه یا ښکلا ده خلک خاص کړي یا مینه ده یا پوهه یا ښکلا ده خلک خاص کړي بې شمېره پتنګان ترېنه تاویږي لکه شمع یا مینه ده یا پوهه یا ښکلا ده خلک خاص کړي بې شمېره پتنګان ترېنه تاویږي لکه شمع او بل شعر دی چې یمه نو بس یمه خو چې لاړمه نو لاړم چې یمه نو بس یمه خو چې لاړمه نو لاړم زمانه به هیڅ شی نه پاتې کېږي لکه شمع او کېدی شي اباسین او نور سیندونه یې وي اوښکې کېدی شي اباسین او نور سیندونه یې وي اوښکې دا انور هم راته داسې معلومیږي لکه شمع هغه نظم تاسو ته وایم بیا اجازه اخلم او دغه نظم چې دی د فرښتو استاد پېژنئ فرښتو استاد څوک دی شیطان دا ما په شیطان یو نظم لیکلی ټیک ده جی ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم خو دا مسلسلي نو ستاسو توجه به همدغسې غواړم ته په ابلیس او عزازیل یاد یې مردود په قام او په قبیل یاد یې تا د خالق نه سرکشي کړې ده تا د الله نافرمانی کړې ده لعنت دا ستا په عزیزانو باندې په همه واړه شیطانانو باندې سره د لوړ پروازه
تیر وتلې د فرښتو استاذه تیر وتلې فلسفې ټولې ګارې وارې شولې سره د علم چې بېلارې شولې زه خو جاهل یم بېلارې یم زوی د قابل یم بېلارې یم تاسو څو ځله تېرېستلی یم زه د خپل رب ته شرمولی یم تا د یوسف سره کم کار کړی دی د رور جامه کې دې ګزار کړی دی تا د یوسف سره زه خو جاهل یم بېلارې یم زوی د قابل یم بېلارې یم تا څو ځله تېرېستلی یم زه د خپل رب ته شرمولی یم تا د یوسف سره کم کار کړی دی د رور جامه کې دې ګزار کړی دی راته فرعون او نمرود یادېږي په ابو جهل مې هم زړه خوږېږي راځه چې کینو لږ حساب وکړو د یو او بل ښه احتساب وکړو زما د هر یو سپین او تور سړی ته لکه سم زما د کور سړی چې ملایکو خاوره ټوله کړله او خبیره یې ترې راجوړه کړله رب چې تخلیق د یو انسان آغاز کو آدم الله په خپلو ګوتو ساز کو بیا حکم وشو چې سجده شي ورته بیا حکم وشو چې سجده شي ورته ټول تابعدار لاس په نامه شي ورته تا چې یو ډېر ناخوښه کار وکړو او د سجدې نه دې انکار وکړو د الله حکم دې ونه منلو ځان دې په زور په الله ورټلو تا د الله نافرماني وکړله تا د خالق نه سرکشي وکړله که ستا انجام ته پریشان یم زه خو ستا یو کمال ته خو حیران یم زه که ستا انجام ته پریشان یم زه ستا یو کمال ته خو حیران یم زه تا غیر الله ته سجده نه ده کړې که ستا انجام ته پریشان یم زه ستا یو کمال ته خو حیران یم زه تا غیر الله ته سجده نه ده کړې بل د هیڅ چا ته سجده نه ده کړې او زه خان او صیب ته سر ټیټی کوم تل د غرض مړی ژوندی کوم شیطانه داسې ته زما نه ښیې د سپین دادا او تور دادا نه ښې شیطانه داسې ته زما نه ښې د سپین دادا او تور دادا نه ښې مونږ کله دین کله ایمان خرڅوو کله وطن او کله ځان خرڅوو ما کې ډېر بغض او عناد پروت دی ما کې کینه حسد فساد پروت دی زه د خپل رور عزیز په غم خوشحال یم د بني آدمو په ماتم خوشحال یم او څنګه چې وي هغسې تل تل یې نه چې زما په شانې غلغل یې ته که شرخوښه یې نو وایې چې یم زه چې څه ښکارم هغه چېرته کې یم زه خو جاهل یم بېلارې یم زوی د قابل یم بېلارې یم زه منافق د ټولو لاندې یم په رضالت کې ستا نه باندې یم کله مور پلار کله اولاد وژنمه زه ادمزاد یم ادمزاد وژنمه د خپل شهرت دپاره هر څه کوم د مال دولت دپاره هر څه کوم هیڅ شی حرام او ناروا نه ښکاري یوه ګناه ماته ګناه نه ښکاري خلک دا وایي چې شیطان مردود دی خلک دا وایي چې شیطان مردود دی په حقیقت کې خو انسان مردود دی ډېره مننه